ښوونه او روزنه په خپل کور کې خپرونه د پکتیکا د پوهنې ریاست د ساینس او ښوونیزې ټکنالوژۍ مدیریت له لوري وړاندې کیږي. له هر څه نه مخکې ټولو شاګردانو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. راځو زموږ تاسې نننی درس چې د هغه د 12 ټولګۍ ده، یعنې مخکې موږ تاسې 11 ټولګۍ درسونه وویل، اوس 12 صنف یا 12 ټولګۍ درس ته راځو. صنف زموږ تاسې 12 ده او موضوع مضمون چې ده هغه مو بیولوژي ده او موضوع چې ده هغه مرکب یا متعدد علیلونه دي. موږ تاسې چې لکه څنګه چې مو مخکې ولوستل د هر صفت لپاره دوه علیلونه وجود لري، خو کیدلی شي په ځینې حالاتو کې د هر صفت لپاره له دوو څخه زیات علیلونه وجود ولري. نو دغه حالت چې په دې حالت کې د هر صفت لپاره له دوو څخه زیات علیلونه وجود ولري، دا حالت چې ده دغه د مرکب یا متعدد علیلونو په نوم سره څنګه کیږي یادیږي. یعنی د مرکب یا متعدد علیلونو تعریف چې ده هغه همداسې ده کله چې د هر صفت لپاره له دوو څخه زیات علیلونه وجود ولري، چې دغه حالت چې ده دا د مرکب یا متعدد علیلونو په نوم سره څنګه کیږي یادیږي. چې د وینې عمومي ګروپ چې ده یا ABO چې ده دغه د دغو علیلونو یو ښه مثال ده. چې یعنی موږ تاسې چې د وینې ګروپ چې ده یا ABO چې ده دغه د مرکب یا متعدد علیلونو یو ښه مثال ده. او بل چې ده د جنس تعین چې ده، او بله موضوع چې ده هغه زموږ تاسې د جنس تعین ده، یعنی د جنس تعینېدل یا جنس منځته راتلل چې دي یا سکس ډیمنشن چې ده هغه په اصطلاح باندې موږ تاسې چې هر انسان چې ده په هغه کې 23 عدده کروموزمونه وجود لري او چې هغه د هیپلوید په نوم سره یادیږي. یا مثال موږ کله چې یو ژوندی موجود منځته راځي د هغه کروموزمونه 46 عدده یا ډیپلوید وي، او په یوازې په یو جنس کې چې ده 23 عدده کروموزمونه وجود لري. په یو جنس کې څو کروموزمونه وجود لري؟ 23 عدده کروموزمونه وجود لري. او په اصطلاح باندې موږ تاسې چې کله چې دا کروموزمونه کله چې الکاس صورت نیسي نو دغه نوی جنس یې منځته راځي، نو هغه کروموزمونه بیا 46 عدده کیږي چې هغه ته ډیپلوید وایي، ډیپلوید او هیپلوید. ډیپلوید او هیپلوید، ډیپلوید پوره شمېر کروموزمونو ته وایي او هیپلوید نیم شمېر کروموزمونو ته وایي. بیا ډیپلوید چې ده هغه موږ تاسې 46 عدده کروموزمونو ته ډیپلوید وایي، او هیپلوید چې ده هغه 23 عدده کروموزمونو ته بیا څه وایي؟ هیپلوید وایي. یعنی په د هر جنس چې ده یا د هر انسان کې د کروموزمونو شمېر چې ده 23 عدده ده، 23 عدده کروموزمونه شتون لري، چې له دغو څخه 22 عدده کروموزمونه چې دي هغه یې جسمي دي. 22 عدده کروموزمونه یې څنګه دي؟ جسمي دي. چې هغه د 22 عدده کروموزمونه یې څه دي؟ جسمي دي. چې هغه د اوټوزوم په نوم سره څنګه کیږي یادیږي. یا په دې کې 22 عدده کروموزمونه یې څه دي؟ جسمي دي. چې هغه د اوټوزوم په نوم سره څنګه کیږي یادیږي. او بل موږ تاسې وایو چې یو کروموزوم چې ده هغه څه ده؟ جنسي ده، چې هغه خپله جنسیت ټاکي. څه ټاکي؟ جنسیت ټاکي. یعنی 23 عدده کروموزمونه چې دي دغه 22 عددو چې څه جوړېږي؟ جسم جوړېږي. د انسان جسم له 22 کروموزمونو څخه څنګه کیږي؟ جوړېږي. چې هغه د اوټوزوم په نوم سره څنګه کیږي یادیږي. او یوازې یو کروموزوم چې ده هغه یې څنګه ده؟ جنسي ده، چې هغه بیا په خپله څه ټاکي؟ جنسیت ټاکي.
یا مؤنث او مذکر جنس ټاکي. نارینه او ښځینه جنس د یو کروموزوم په واسطه باندې څنګه کیږي جوړیږي چې هغه د په اصطلاح باندې موږ تاسو ویلې چې هغه د جنسي کروموزوم په نوم سره یا سکس کروموزوم په نوم سره هم څنګه کیږي یادیږي. همدارنګه په انسانانو او تیل لرونکو ژوندیو موجوداتو کې کروموزومونه چې دي هغه په ایکس وای باندې څنګه کیږي ښودل کیږي. په ایکس وای باندې څنګه کیږي ښودل کیږي. همدارنګه موږ تاسو یې چې په انسانانو کې نارینه کروموزومونه چې دي هغه په ایکس وای باندې نارینه کروموزومونه چې دي هغه په ایکس وای باندې ښودل کیږي او ښځینه کروموزومونه چې دي هغه په ایکس باندې څنګه کیږي ښودل کیږي. چې هغه موږ تاسو یې چې کله القا صورت نیسي یا فرټیلایزیشن چې ورته کله چې القا صورت نیسي نو دا کروموزومونه چې دي هغه په دوو برخو باندې څنګه کیږي ویشل کیږي چې هغه تاسو وایي ګمیټ ورته وایي یا ګمیټونه ورته وایي چې دغه په ایکس او ایکس ګمیټ باندې ویشل کیږي یا ګمیټونو باندې او دا په ایکس وای ګمیټونو باندې څنګه کیږي ویشل کیږي. یعنی کله چې د القا عملیه صورت نیسي یا د القا عملیه سر ته رسیږي نو دا هغه چې دی دا کروموزومونه چې دی دا په دوو برخو ښځینه کروموزومونه ایکس ایکس چې دی هغه په ایکس ایکس ګمیټونو باندې او نارینه کروموزومونه چې دی هغه په ایکس وای ګمیټونو باندې څنګه کیږي ویشل کیږي. نو کله چې دوی وویشل شي نو دلته بیا کروموزومونه مخلوط کیږي یا یوځای کیږي سره ګډیږي. کله چې د نارینه ایکس کروموزوم د ښځینه ایکس کروموزوم د نارینه له ایکس کروموزوم سره یوځای سي یعنی کله چې نارینه ایکس کروموزوم د ښځینه له ایکس کروموزوم سره یوځای شي نو دغه نسل ایکس ایکس منځته راځي. یعنی دغه کوم اولاد چې منځته راځي هغه به څه ایکس ایکس یا ښځینه اولاد به څنګه کیږي منځته راځي. او کله چې نارینه وای کروموزوم چې دا هغه د ښځینه ایکس کروموزوم سره څنګه شي یوځای شي نو اولاد به څه منځته راځي ایکس وای به منځته راځي یا نارینه اولاد به منځته راځي نارینه اولاد به منځته راځي. نو په دې کې هم د غالبوالي او مغلوبوالي صفتونه شتون لري. په دې کې کله چې په اصطلاح باندې د ساینس په اصطلاح بیولوژي په اصطلاح باندې د بیولوژي له نظره یعنی کله چې کوم کروموزومونه کوم الیلونه غالب شي او هغه خپل صفت ښکاره کوي هغه د بارز په نوم سره یادیږي او کوم چې مخفي سي یا پټ پاتې سي هغه د مغلوب په نوم سره څنګه کیږي یادیږي. په دغه القا کې چې کوم ښځینه اولاد منځته راغی نو په دې کې ښځینه یا ایکس کروموزومونه څنګه شو غالب شو او وای کروموزوم څنګه شو پکې مغلوب شو. او کله چې نارینه اولاد منځته راغی نو په دې کې وای کروموزوم غالب شو او ایکس کروموزوم پکې څنګه شو هغه پکې مغلوب شو. نو په دې ډول باندې یو ژوندی موجود منځته راځي. یعنې موږ تاسو یې چې ایکس چې دا هغه د ښځینه له جنس څخه استازیتوب کوي او ایکس وای چې دا هغه د نارینه له جنس څخه استازیتوب کوي او په انسان کې جنس پورې تړلي صفتونه په دې کې موږ تاسو یې چې په انسانانو کې تر اوسه پورې زیات جینونه چې دي هغه د ایکس کروموزوم باندې څنګه دي واقع دي. یعنې په انسانانو کې زیات صفتونه چې دي هغه د ایکس کروموزوم باندې څنګه دي واقع دي. زیات جینونه چې دي هغه د ایکس په کروموزوم باندې شتون لري یا په هغه باندې څنګه دي واقع دي. ښه او بل یې د رنګ نه لیدنه یا ړندوالی یا کلر بلیډنس. د رنګ نه لیدنه یا ړندوالی هغه څوک چې په سترګو باندې
سم لیدل نشي کولی، یا مثال په اصطلاح باندې د سور او شین رنګ تشخیص نشي کولی. دا حالت چې ده دا حالت د یو جنس په واسطه باندې منځته راځي چې دا جنس ده هغه د ایکس کروموزوم پورې تړلی ده. یعنی موږ تاسې مخکې وویل چې په انسانانو کې زیات جینونه چې دي هغه د ایکس په کروموزوم باندې زیات جینونه واقع دي، یا د رنګ نه لیدل یا ړندوالی چې ده، یا د سور او د شین رنګ تشخیص نه کول په سم ډول باندې دغه په یو کروموزوم پورې اړه لري چې هغه د ایکس کروموزوم پورې تړاو لري یا د ایکس کروموزوم پورې تړلی ده. د دغه له امله کله چې په دغه کې بدلون رامنځته سي نو د رنګ نه لیدل یا د ړندوالي ناروغۍ چې ده هغه څنګه کیږي رامنځته کیږي. همدارنګه موږ تاسې چې تړلې یا بسته جینونه، موږ تاسې که هغه جینونه چې د یو کروموزوم د پاسه واقع وي هغه د تړلې یا بسته جینونو په نوم سره څنګه کیږي یادیږي. هغه جینونه چې د یو کروموزوم د پاسه څنګه واقع وي هغه د تړلې یا بسته جینونو په نوم سره څنګه کیږي یادیږي. او بل موږ تاسې چې پل جین صفتونه چې دي، پل جین صفتونه موږ تاسې د انسانانو مختلف رنګونه لکه مثال د سترګو رنګ یا په اصطلاح باندې د پوستکي رنګ چې ده، هغه د ویښتانو رنګ چې ده، او ځینې نور رنګونه چې دي دا د څو جینونو په واسطه باندې څنګه کیږي کنټرولیږي، چې دا د پل جین صفتونو په نوم سره څنګه کیږي یادیږي. دا د چیش په نوم سره یادیږي د پل جین صفتونو په نوم سره څنګه کیږي یادیږي. او بله موضوع چې ده هغه زموږ تاسې وایو چې وژونکي جینونه، وژونکي جینونه چې دی په انسانانو کې په طبیعي ډول باندې یو قسم جینونه شتون لري چې هغه له بلوغ څخه مخکې یا مثال مخکې له زیږون څخه د یو ژوندی موجود چې ده هغه له منځه وړي، چې دا په وجود کې موجود وي. نو دغه له همدې امله د وژونکو جینونو په نوم سره څنګه کیږي یادیږي. په خلاص ډول باندې وایي چې نننی درس چې و زموږ تاسې مرکب یا متعدد علیلونه و. مرکب یا متعدد علیلونو کې موږ تاسې ویلي چې د هر صفت لپاره دوه علیلونه شتون لري یا وجود لري. کله چې د یو صفت لپاره له دوه څخه زیات علیلونه وجود ولري نو دا حالت چې ده د مرکب یا متعدد علیلونو په نوم سره یادیږي. او بل چې د دغه یو ښه مثال چې ده هغه د وینې عمومي ګروپ ته یا EBO چې ده، دا د وینې یو عمومي ګروپ ته، نو دغه د مرکب یا متعدد علیلونو یو ښه مثال ویلی شو. او بل چې جنس پورې د جنس تعینېدل، د جنس تعینېدل چې ده موږ تاسې ویلي چې یو جنس ده یا مذکر او مؤنث جنسونه چې دي 23 عدده کروموزمونه لري، یا شپږ څلوېښت عدده او 23 جوړې کروموزمونه پکې وجود لري. یعنی 23 عدده کروموزمونه د ډیپلوید په نوم سره او 23 جوړې کروموزمونه د هیپلوید په نوم سره یادیږي. یعنی کله چې نیم شمېر کروموزمونه ولري هغه ته هیپلوید وایي، او کله چې پوره شمېر کروموزمونه ولري هغه ته ډیپلوید وایي. یعنی په 23 جوړو کروموزمونو کې چې دا 22 جوړې کروموزمونه یې څه دي جسمي دي، یعنی له 22 کروموزمونو څخه جسم جوړیږي یا جنسیت څخه جوړیږي چې هغه د اوتوزوم په نوم سره څنګه کیږي یادیږي. او یوازې یو کروموزوم چې ده هغه څه ده جنسي ده، چې دغه یو کروموزوم چې ده هغه بیا د جنسي کروموزوم یا د سکس کروموزوم په نوم سره یادیږي. او بل چې په انسانانو او تیلرونکو ژوندیو موجوداتو کې کروموزمونه چې دي هغه په ایکس وای سره څنګه کیږي ښودل کیږي، چې هغه موږ تاسې وویلې چې نارینه کروموزمونه ایکس وای دي او ښځینه کروموزمونه ایکس دي. کله چې القا صورت نیسي نو دا په ګمیټونو باندې څنګه کیږي ویشل کیږي،
ښځینه کروموزمونه په ایکس ګامیټ او نارینه کروموزمونه په ایکس وای ګامیټ باندې څنګه کیږي ویشل کیږي. یعنې هغه موږ تاسو ویلي کله چې د مذکر ایکس کروموزوم د مؤنث له ایکس کروموزوم سره یو ځای شي نو ایکس یا ښځینه اولاد منځته راځي، او کله چې نارینه وای کروموزوم د مؤنث له ایکس کروموزوم سره یو ځای شي نو ایکس وای یا نارینه اولاد منځته راځي. یعنې دلته د غالبیت او مغلوبیت موضوع چې ده، یعنې کله چې د یو جنس کروموزمونه څنګه سي غالب سي او د بل جنس کروموزمونه څنګه سي مغلوب سي. یعنې په دې کې چې موږ تاسې وویل په ښځینه اولاد کې د ایکس کروموزوم څنګه شو غالب شو او په نارینه اولاد کې د وای کروموزوم څنګه شو غالب شو. او بل موږ تاسې یې چې تړلي یا بسته جینونه مو ویل چې په ځینو حالاتو کې زیات شمېر جینونه د یو جین د پاسه څنګه واقع وي چې دغه د یو کروموزوم د پاسه چې زیات شمېر جینونه واقع وي دې ته تړلي یا بسته جینونه ویل کېږي. او بله موضوع چې وه هغه پولي جین صفتونه چې موږ تاسې وویل چې د انسانانو د سترګو د پوستکي او د ویښتانو رنګونه چې دي دا د زیاتو کروموزمونو په واسطه باندې څنګه کیږي کنټرولیږي، چې دغه د پولي جین صفتونو په نوم سره څنګه کیږي یادیږي. یعنې د سترګو د غوږونو پوستکي یا د ویښتانو رنګونه چې دي دا د زیاتو جینونو په واسطه باندې څنګه کیږي کنټرولیږي. دا د پولي جین صفتونو په نوم سره څنګه کیږي یادیږي. یعنې زیات جینونه چې دي په یو ځای باندې کار کوي او دغه حالتونه څنګه کوي، دغه ځانګړتیاوې د سترګو رنګ د ویښتانو رنګ دا چې ټاکي زیات شمېر جینونه په یو ځای باندې کار کوي. او بل وژونکي جینونه چې دی دغه د دې عمله د وژونکو جینونو په نوم سره یادیږي چې له بلوغ څخه مخکې د یو ژوندي موجود د مرګ لامل کیږي، یا په اصطلاح باندې له زیږون څخه مخکې د یو ژوندي موجود د مرګ لامل کیږي. نو له همدې کبله د وژونکو جینونو په نوم سره هم څنګه کیږي یادیږي. نو د نن لپاره زموږ تاسې نننی درس همدومره و، تر بیا درسه پورې چې بیا حاضرېږو په الله مسپارو.